پاکستان د ټي ټي پي زور له طالبانو باسي، وایي د ناټو وسلې ټي ټي پي ته ورکړل شوي ځکه خو دوی سختې جګړې کوي. دا چې طالبانو د پاکستان کوم ارمان په اوبو لاهو کړ، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان وایي افغانستان کې د ناټو پاتې شوي وسلې د ترهګرو د ځواکمن کېدو سبب شوی دی. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ ادعا کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ترهګرې ډلې پیاوړي کړي دي. انورالحق کاکړ په یو خبري ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وړتیا زیاتوالی به د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته زیان ورسوي. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر خبریالانو ته وویل دغه بیړنۍ وتلو نه یوازې پاکستان بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونه، ایران، چین او د ټولو سیمو هیوادونه هم اغېزمن کړي دي. د امریکا او ناټو پاتې تجهیزات تر یوې اندازې پورې د ترهګرو ډلو توان زیات کړی دی. هغه زیاته کړې چې دوی مخکې زموږ پر سرتیرو د برید کولو وړتیا نه درلوده، خو د دې وسایلو له امله اوس دوی چې څه وغواړي کولی شي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد ځواب کې ویلي چې دا ډول ادعاوې او اندېښنې بې بنسټه دي. نوموړي زیاته کړې چې ګاونډیان د دوی بدنامولو هڅه نه کوي ځکه چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت دی او ټول پوځي تجهیزات، بیت المال په ډیپو او زیرمو کې ساتل کیږي. یا د دې وی چې پاکستان چې د طالبانو په منځ کې پراخ نفوذ درلود او فکر کاوه چې د دوی واکمنېدو سره به د ناټو او امریکا پاتې شوي وسلې او مهمات به د پاکستان لاسته ورشي. خو دا چې طالبان دا ځل د نظام جوړولو ته ملا تړلې نو د پاکستان یا درماني په اوبو لاهو کړ، ځکه خو پاکستاني چارواکي بار بار د طالبانو د بدنامولو هڅه کوي. شنونکي بیا وایي د طالبانو منځ کې یو شمېر پاکستاني ضد څېرې ټي ټي پي ته وسلې ورکړي تر څو د پاکستاني پوځ پر ضد سخته جګړه وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.